السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، خدای مو راوله، څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ شپه ورځ ښه په خیر تېرېږي. الله عز وجل دې وکړي چې تر دا مهاله پورې به جوړ و روغ یاست او د صحت جامې به په تن لرئ او درسونه به ګورئ، کورني کارونه به رسوئ. نن موږ تاسې د کیمیا ساعت یو ځل بیا لرو. د نهمې هفتې څلورم درس مو دی د خیر سره. په دې درس کې موږ تاسې د کاربونایل ګروپ په اړه باندې پوه شولو او د کاربونایل د ګروپ څخه چې لومړی کوم کورني مرکبات لاسته راتلله، د کاربونایل د کورنۍ څخه چې کومه لومړنۍ کورنۍ مرکبات لاسته راتلله هغه نو الدهایدونه وه. د الدهایدونو په اړه اوس تاسې مکمل انشاءالله العزیز معلومات لرئ، پېژنئ یاستې. موږ دا خبره په دې درس کې کړې وه چې کیتونونه چې دي دا هم د کاربونایل د ګروپ محصول دی. صرف د الدهایدو سره فرق دا و چې کیتونونه د کاربونایل د ګروپ دواړو طرفو ته راډیکال لري او الدهایدونه یا دواړه هایدروجن دي او یا داسې دي چې یو راډیکال یوې هایدروجن اتوم دی. نو نن به د خیره کیتونونه وپېژنو. د کیتونونو نومېښودنه، مهم کیتونونه، د کیتونونو فزیکي او کیمیاوي خواص، د کیتونونو استحصال او په پای کې که چیرې وخت و انشاءالله العزیز د عضوي تیزابونو عمومي او لنډه پېژندنه به هم زموږ تاسې د دې درس پلان دی چې د خیره سره سرته بې رسوو. نو راځو د خیره سره درس پر پیل کو. بسم الله الرحمن الرحیم. کیتونونه، دغه خبره چې دا اوس موږ تاسې د کیتون کلمه ذکر کوو چې هر وخت موږ تاسې د کیتون نوم واورېدی نو ځای پر ځای باید موږ پوه شو چې کیتون د کاربونایل ګروپ دی او دا د کاربونایل ګروپ چې دی دوې اړیکې چې کومې ازاده پاته دي هغه دواړې اړیکې یې د راډیکلو سره جوړې دي او یا په اصطلاح که چیرې دغه سی او ګروپ موږ تاسې د عضوي پاتې شونو په منځ کې ووینو موږ پوهېږو چې دا ګروپ د کیتون دی. یعنې د کیتون د کورنۍ مرکبات موږ پر سی او ګروپ باندې پېژندلی شو. اوس دغه آر سی او آر چې دی دا کیدای شي موږ تاسې داسې ولیکو چې آر رابطه سی او آر، یعنې ضروري نه ده چې اربګونې اړیکې موږ ته معلوم وي، هلته معناداره لیکل سوي که لیکل سوي نه وي هم موږ دا داسې پیدا کولی شو. اوس دا کاربن دی، څلور اړیکې باید جوړ کړي، یوه یې دا ده، یوه یې دا ده، دوې معلومداره خبره ده چې د اکسیجن سره باید څو اړیکې ولري؟ دوې، ځکه چې کاربن په څلورو اړیکو مشبوع کېږي. صحیح ده. بله خبره دا ده کیتونونه د ایترونو په شان باندې پر دوه ډوله باندې دي. اصلا پر څلور ډوله باندې ویلی شو. کړیز ته که چیرې راډیکلونه کړیز وه، کړیز کیتونونه ورته ویلی شو او که چیرې راډیکلونه ځنځیري وه، ځنځیري کیتونونه ورته ویلی شو. او نور دوه ډولونه چې کیتونو کې په ایترو کې هم موږ درلودل، کیتونو کې هم لرو. یو سیمیټریک کیتونونه دي یعنې متناظر او بل اسیمیټریک یعنې غیر متناظر کیتونونه لرو. موږ سیمیټریک ایترونه او اسیمیټریک ایترونه ویلي دي، یعنې متناظر ایترونه او غیر متناظر ایترونه موږ ویلي وه. موږ په متناظر کلمه کې چې متناظر مو د کوم ایتر دپاره کاروئ موږ ویل هلته ویلي چې راډیکلونه به یو شان وي. نو که چیرې داسې وي چې راډیکلونه یو شان وي نو په هغه صورت کې موږ هغه ته متناظر ایتر ویل. دلته هم هماغه خبره ده، صرف دلته کې د کیتون ګروپ لري. که چیرې دواړه طرف ته راډیکلونه یو شان وه لکه دغه چې وینئ CH3 نو دا متناظر کیتون شو. دلته هم C2H5 دلته هم دواړه طرف ته کیتونونه چې برابر دي. صحیح ده. دواړه طرف ته کیتونونه برابر دي. نو دې ته موږ تاسې متناظر کیتونونه وایو او دا متناظر کیتونونه د دغه فورمول په اساس باندې جوړیږي چې دواړه راډیکلونه به یو شان وي. یو طرف ته هم او ده، بل طرف ته هم چې او یا راډیکال دی. او غیر متناظر مې دلته دا د دوه مثال درته راخیستی چې دا CH3 شو او دا هم C2H5 شو. یعنې د دې دپاره موږ داسې
عمومي په شکل داسې ویلی سو چې R رابطه CO رابطه R زبر. صحیح ده؟ R زبر. نو دا R زبر د R سره توپیر پیدا کوي نه. نو که چیرې دا راډیکالونه یو د بل سره فرق درلودی وجې ته موږ تاسې اسیمټریک یا غیر متناظر کتونونه وایو. راځم د کتونونو نومېښودنې ته. کتونونه په معمولي نومېښودنې کې د ایترونو سره هیڅ فرق نه لري. په ایترونو کې موږ مازې د نامه پای کې د ایتر کلمه ذکر کوو، دلته د کیتون کلمه ذکر کوو. اوس که چیرې متناظر وي کتونونه، صحیح ده، لکه اوس دا چې دواړه راډیکالونه یو شان دي، نو د دواړو راډیکالونو جلا جلا نوم اخیستل ضروري نه ده. د ډای کلمه ذکر کوو. په ټولو متناظرو ایترونو کې ساده نوم ایږدو د کاربونایل د ګروپ دواړو طرفو ته چې کوم راډیکالونه دي هغه په متناظر کې باید یو شان وي. نو چې دوی یو شان دي د ډای کلمه ذکر کوو، بیا د دغو دواړو څخه د یوه راډیکال نوم اخلو. اوس دا میتایل دی، دا میتایل دی، خو میتایل مې ذکر کړي. ډای میتایل یعنې دوه میتایل لري. نور دا د کیتون وظیفي ګروپ په خپل ترکیب کې لري، په پای کې کیتون ورسره ذکر کوو. ډای میتایل کیتون. دغسې د بل لپاره تاسې نوم ټاکلی سئ. کوشش وکړئ چې دغه C2 H5 راډیکال واستدي تاسو نور راډیکالونه ور واچوئ. یو څو دانې مثالونه په کور کې جوړ کړئ، پریکټس ورباندې وکړئ. نو د دې نوم به څه شي؟ ډای او راډیکال خو نو ایتایل دی، ډای ایتایل کیتون. او دارنګه د غیر متناظر دپاره هم هماغسې کوو لکه څنګه چې په کیتونو کې کوله. اول د کوچني آواز نوم اخلو، یا د راډیکال نوم اخلو، بیا د لوی راډیکال نوم اخلو، او په پای کې د کیتون کلمه ذکر کوو. هلته مې د ABC پر بنیاد درته ویلي، دلته هم هغه خبره ده. یا به کوچني آواز او لوی آواز ته ګورو، او یا به داسې کوو چې د ABC د دغه آوازاتو یا د راډیکالونو د نامه د سر توري ته به ګورو. د ABC پر بنیاد به نوم پرله پسې لیکو. دغسې دلته ایتایل پروپایل کیتون، دا وګورئ، ایتایل پروپایل کیتون. اوس په دغه نوم کې چې دی، په دغه نوم کې دواړې قاعدې صدق کوي، خو په دغه نامه کې دواړې قاعدې صدق نه کوي، یوازې کوچنۍ او غټ پر بنیاد باندې موږ دا نوم ورکړی دی. که چیرې د ABC پر بنیاد سي نو ایتایل مخته راځي او میتایل یې وروسته راځي، خو مشکل نه لري. د دې دپاره د دا مرکب دپاره دواړه نومونه چا پر چا جایز چې دواړه نومونه کولی سي تاسې ورکړئ چې ایتایل مخته کوي یا میتایل مخته کوي، خو دلته نه سي کولی، ځکه چې دلته په دغه یو نوم کې دواړې قاعدې متوجه دي، هم د ABC او هم د کوچني او غټ. نو په دې اساس د دغه مرکب دپاره یوازې ساده نوم همدا دی. تاسو داسې نسئ ویلی چې پروپایل ایتایل کیتون، ځکه چې هغه خاصه قاعده نه ورته متوجه کېږي. راځو د خیر سره سیستماتیک نومېښودنې ته. ګورئ د ایوپاک نومېښودنې کلمه چې کله موږ ذکر کوله، د ایوپاک د نومېښودنې په اساس باندې باید موږ تاسې په دې خبره پوه یو چې موږ سیستماتیکه نومېښودنه وایو، یعنې هغه نومېښودنه چې هغه چندانې ایرر یا غلطي نه لري، او هغه نومېښودنه چې خاص قاعده ورته ټاکل سوې ده، او د هغه قاعدې په اساس باندې د ټوله مرکبات نسبتا تقریبا ټوله مرکبات یې د دغه قاعدې تر پوښښ لاندې راځي. نو په ایوپاک نومېښودنې کې خو موږ تاسې اصول ویلي چې ځنځیر خلاصوو، صحیح خبره ده، موازات ټاکو، او اوږد ځنځیر انتخابوو، د اوږد ځنځیر چې مو انتخاب کړو بیا شماره ورکوو. صرف دا شماره ورکول او په ځنځیر کې موازات ټاکل دا په سلسلو کې یو څه فرق سره کوي. موږ په هره سلسله کې چې ایوپاک نومېښودنه وایو نو موږ هغه ځنځیر خلاصول او هغه 5 مرحلې چې مو پخوا د ایوپاک دپاره ویلې وې هغه نه تکراروو، نه هغه تکرار نه کوو، یوازې هغه نوي څه چې د دا سلسلې په خاطر تغیرات پکښې کې راغلي دي هغه موږ تاسې یو د بله سره څه کوو، شریکوو او ذکر کوو یې. صحیح ده؟ اوس نو په کیتونونو کې هم همداسې ده. په کیتونونو کې موږ داسې اوږد ځنځیر انتخابوو، داسې اوږد ځنځیر چې په هغه کې د CO ګروپ د کیتون ګروپ چې شي وي د کاربونایل ګروپ پکښې شامل وي په ځنځیر کې. یعنې اوس په دغه لومړي مثال کې تاسې وګورئ موږ دغه ځنځیر نسو انتخابولی. صحیح ده؟ ولې؟ ځکه چې کیتون ګروپ ورڅه ووتی، موږ به دغه ځنځیر انتخابوو چې کیتون چې شي وي پکښې شامل وي، او شماره د هغه طرف څخه ورکوو کاربون ته و ځنځیر ته چې د کیتون ګروپ ته نږدې. اوس دا طرف نږدې دی 1 2 3 4. په دریم کاربون کې موږ د میتایل ګروپ لرو، نو لیکو چې 3 میتایل 2. په دوم کاربون کې څه شی وجود لري؟
کاربونیل ګروپ نه نور ټول کاربنونه څو دي 4 دي. نو بیوتا دلته ماز د نون کلمه ور اضافه کول. په یا باندې په الکول کې مو د OLE کلمه اضافه کول صحیح شو یا د NOLE کلمه مو اضافه کوله. په اندهایدو کې مو د NAL د نل کلمه اضافه کوله. په کیتونو کې بیا د نون کلمه اضافه کوو NONE صحیح شو. د NONE کلمه په پای کې ور اضافه کوو د کیتونونو په یو پاک نومښودنه کې. نو اوس راځم دا بل مثال ته تاسو وګورئ. دلته بیا کوم آواز نشته نو موږ دې ته ماز 2 لیکو نو دا بیوتانون دی 2 بیوتانون دا هم آواز نه لري. 3 په دریم کاربن کې د دې طرف سو مثال ورکولی شي د دې طرف هم ورکولی شي ځکه د دواړه طرف په دریم کاربن کې راځي. 3 پنتانون دا بیا 2 پنتانون چې په دوم کاربن کې راغلی نه. داسې که چیرې موازات ولري اول د موازاتو نومان بیا هلته اخلو. اوس مثلا زه داسې مثال درته وایم. اوس که چیرې فرض کړئ زه دغه مثال تاسو ته تشریح کوم نو یو CH3 دلته اړیکه لري یو CH3 دلته اړیکه لري نو دغه CH2 به څه شي CH دغه CH2 به هم څه شي وي CH به وي نه. دلته یو صحوه راغلې ده. نو اوس په دې کې تاسو وګورئ اوږد زنځیر هم دغه دی نه دا 5 کاربونه چې دی. په دریم کاربن کې هم میتایل لرو په څلورم کاربن کې هم څه لرو میتایل لرو صحیح خبره ده. نو چې په دریم او څلورم کاربن کې میتایل لرو نو موږ تاسې به داسې وکړو چې نومیږي 3,4 ډای میتایل دا شی ولیکو لیکلی شو. په دوم کاربن کې بیا کیتون ګروپ وجود لري نو لیکو چې 2 بیوتانون 2 پنتانون. ګوره دغه بیا غلط شوی دی د بیوتا پر ځای به پنتا ولیکو. د بیوتا پر ځای به پنتا صحیح ده پنتانون ځکه چې 5 کاربن وجود لري. او دغسې په یو پاک نومښودنه کې تاسې ورته وګورئ که چیرې سایکلیک جوړښت ولري نو سایکلو کلمه مازې ورسره اضافه کوو سایکلو بیوتانون. چون چې موازه نه لري نو شماره ورکوو نه. سایکلو پروپانون سایکلو بیوتانون سایکلو پروپانون. راځم د خیره دغه فیزیکي خواصو ته د څه شي د کیتونونو کوچني مالیکولونه د کیتونو چې دي چې مالیکولي کتلې کمې هغه په مایع حالت کې دي چې د هغه څخه یو مثال موږ اسیتون یادولی سو یا ډای میتایل کیتون. اسیتون مروج نوم دی د ډای میتایل کیتون دپاره چې بیا هر وخت ستاسې باید د اسیتون په طبابت کې ډېر کاریږي. ډای میتایل کیتون دغه ساده نوم چې دی دا اسیتون دی. نو دا مرکب چې دی دا په مایع حالت کې دی. که چیرې دغه کتله مالیکولي کتله د کیتونونو ډېرېږي نو بیا جامد حالت ته ځي. اصلا کیتونونه چې په اترو جوړولو کې دغه 3 مرکبات لکه ایتر الدیهاید او کیتون دا په اترو جوړولو په صنعت کې ډېر رول لري. دوی هم داسې چې کیتونونه د ایترونو او الدیهایدونو په شان په اترو جوړولو په صنعت کې کار ورسره کېږي ځکه چې دوی په زړه پورې بوی لري. همدارنګه کېدای شي تاسو د مشک نوم اورېدلی د دنیا په سطح باندې مشک مشهوره دی. ما داسې اورېدلی دي چې کشمیر کې ځینې د ځنګلو کې ځینې داسې اوسۍ شته چې که چیرې د هغې نو پرېږدي د هغې وینه کې یو علیحده خوشبويي وي چې دغه وینه یې نو بیا د نو وینه چې ده دې ته دوی مشک وایي یا خاص یو عطر. خو دغه مشک چې دی د ماسکان په نامه سره یا د ماژیکان په نامه سره د لاتیني یا انګلیسي اصطلاح څخه اخیستل شوی دی. دغه د مشکو کلمه چې ډېر خوشبویه ته وایي. مالیکولي فورمول د مشکو چې دی C15H2O دا دی چې دا خپله یو کیتون دی او که چیرې موږ لږ اندازه تشریحي شکل ولیکو نو هغه دا دی COH15CO C8H12. یعنې تاسې دې ته داسې ویلی شئ چې د دې نوم به نو څه شي ورته ګورئ هفتایل اوکتایل کیتون. دا د مشکو نوم سو او مشرح و مالیکولي فورمول یې سو.
مګر هغه کتونونه چې مالیکولي کتلې زیاتې وي په جامد حالت باندې پیدا کېږي او تیز او اکثرا بد بوی لري. په اوبو کې کتونونه نه حل کېږي مګر په عضوي حل کوونکو کې بیا حل کېدلی شي. د کتونونو د جوش او لیکېدو نقطې د الکولو په پرتله خو کمې دي مګر د الکانونو په پرتله یې د جوش او لیکېدو نقطې زیاتې دي ځکه چې د دوی قوت د الکانونو په پرتله هم څه دي زیات دي. ځینې کتونونه مې دلته درته راخیستي چې مالیکولي کتله او د ایشېدو ټکي دي. دا د ایشېدو ټکي وار په وار څه کېږي ورسره اضافه کېږي. د کتونونو کیمیاوي خواص. کیمیاوي خواص خو موږ پوهېږو چې د هرې سلسلې د مرکباتو کیمیاوي خواص د هغې سلسلې و کیمیاوي عکس العمل ته وایي نه. نو اوس د اکسیجن سره لومړی راځو. د اکسیجن سره کتونونه څه ډول عکس العمل ښیي. که چیرې کتونونه موږ د اکسیجن سره یو ځای کړو دوی اسید لاسته راکوي، تیزابونه لاسته راکوي. دا ډېره اسانه خبره ده. په دې کې د یو طرف چې کوچنی معوض لري د هغه کاربن د اکسیجنو سره تعامل کوي، کاربن دای اکساید جوړوي. کله چې کاربن دای اکساید جوړ کړه دلته سی او ګروپ تیار سته، صحیح ده. دا پاته هایدروجنونه د اکسیجن سره تعامل کوي، اوبه جوړي. یوازې یو هایدروجن پاتې کېږي. دلته دوه به د یو اکسیجن اتوم سره یو ځای سي، اوبه به جوړ کړي، یو هایدروجن به پاتې سي، د هغه سره به یو اکسیجن بل یو ځای سي، او ایچ به جوړ کړي. دا د او ایچ به دلته ورسره یو ځای سي، سی او او ایچ، او اسید ورڅخه لاسته راسي. دغسې د پوتاشیم ډای کرومیټ او د سلفوریک اسید په شتون کې که چیرې موږ تاسې همدغه تیزاب کښېږدو نو موږ ته د دې څخه اسیتیک اسید یا د سرکې تیزاب چې کېږي عضوي تیزاب لاسته راسي. معادله یې تاسې په سلایډ کې ما درکړې ده، سلایډو کې به انشاءالله وګورئ. او دا دغه معادله هم درکړې ده توازن سوې. تاسې نو بیا میکانیزم بیا تاسې ولیکئ، صحیح ده، چې څه ډول به دا تعامل سرته رسېدلی. دوهم کیمیاوي تعامل ته راځم، ریډکشن. د هایدروجن سره تعامل دی د کیتونونه. که چیرې کیتونونه د هایدروجن سره تعامل وکړي، هایدروجنیشن سي، نو په هغه صورت کې موږ ته الکولونه لاسته راځي. د الکولو په لاسته راوړنه کې مو دا طریقه ویلې ده. که چیرې موږ یو کیتون راواخلو RCOR، دا خو عمومي فورمول دی نه، نو په دې ځای کې به دا یو هایدروجن اتوم د یوه کاربن سره او بل هایدروجن اتوم به د اکسیجن سره OH جوړ کړي. نو R خو R راغلی، C به CH سي، O به OH سي، رابطه R په خپل ځای باندې راغلی. تاسې وګورئ دویمې الکول موږ ته لاسته راغلی. د دې لپاره مثال CH3CO CH3 هایدروجنو سره یو ځای کړئ، د دې څخه به 2 پروپانول لاسته راسي. چې به لاسته راسي 2 پروپانول دویمې الکول دی، ځکه چې په دویمې کاربن باندې د OH ګروپ چې دی ناسب دی. دریم احتراقي تعامل دی. دا خو نو مشهوره تعامل دی، تاسو په دې باندې خبر یاست. کیتونونه هم سوځي. ټول عضوي مرکبات د اکسیجن سره که په شدت تعامل وکړي نو سوځي، کاربن دای اکساید، اوبه او انرژي ورڅخه لاسته راځي. صحیح ده. دا لومړی یو مثال شو، دا دوهمې بل مثال شو. توازن شوي معادلې مې درته راخیستې. د کیتونونو استحصال یا لاسته راوړنه څنګه کولی شو چې موږ کیتونونه لاسته راوړو؟ دا اوس یو ګړی در مخه ما تاسو ته وویله چې موږ د کیتونو څخه اسیډونه لاسته راوړی سو. نو اوس داسې ویلی سو چې اسید چې دی د اسیډو څخه موږ بیرته کیتون لاسته راوړی سو. د کیتونو څخه مو اسید لاسته راوړل، د اسید څخه کیتون لاسته راوړی سو. یعنی RCOOH اسیډو عمومي فورمول دی. که چیرې موږ دا د منګان ډای اکساید او د 300 درجې حرارت ورکولو سره دا په داسې شرایطو کې وساتو نو د دې څخه RCOR ورڅخه لاسته راځي. څنګه لاسته راځي؟ زه د عمومي معادله تشریح کوم، نورې معادلې نو بیا یو دانه او 2 مثال او بیا تاسې داسې تشریح کړئ. RC دوه ګونې اړیکه د اکسیجن سره، یوه اړیکه د OH سره. صحیح خبره ده. دا یو مالیکول شو. اوس که چیرې زه بل مالیکول هم ولیکمه، R رابطه C دا O دا رابطه دا O دا H.
صحیح شو. په دې کې شورت متوجه سي دا یو مالیکول دغه د OH به د دغه بل مالیکول د OH سره چې سي یو ځای سي او یو مالیکول به جوړي. اوبه تاسو ته د وینې زه به لیکم نه. صحیح ده؟ اوبه به جوړي. دا خلاص. اوس پسې راځم. اوس په زه د پوینټر رنګ اپلا واړوم چې تاسو ته بیا بهتره واضح معلومه سي. اوس به بیا دغه چې دغه H د لاس ورکړی دی په دې کې به کاربن او 2 اکسیجنه جلا سي او کاربن دای اکساید ورڅخه لاسته راسي. دا چې کله سر ته ورسېدله نو اوس خو معلومداره خبره ده چې پاتې سو راډیکال به دلته د دغه کاربن سره رابطه جوړ کړي. RCO رابطه راډیکال کیتون ورڅخه لاسته راغلی. صحیح ده؟ دغسې د دویمې الکول د اکسیدیشن څخه هم لاسته راځي. دا اوس موږ ویله چې که چیرې کیتونونه دغسې ارجاع سي ریډکشن سي چې د اکسیدیشن معکوس عملیه ده نه نو موږ ته دویمې الکول لاسته راځي. اوس که دویمې الکول بیا بیرته هایدروجن د لاسه ورکړي د اکسیجن سره یو ځای سي اکسیدیشن سي. اوس دغه یو هایدروجن هم د اکسیجن سره یو ځای کېږي دا بل هایدروجن هم په نتیجه کې به یو مالیکول به جوړ کړي او دلته به دا اکسیجن یوازې د کاربن سره پاتې سي او د کاربن سره به دوې اړیکې جوړې کړي. RCO ډبل دوې رابطې به ولري R کیتون ورڅخه لاسته راځي چې دا ګوره دلته مثال ما درته لیکلی دی. دا موږ 3 مالیکوله 2 پروپانول راخیستي دي د پوتاشیم ډایکرومیټ او د سلفوریک اسید په شنو کې. دا دوه مرکبات چې دي عموما موږ په هغه تعاملاتو کې استعمالوو د کتلیست په حیث باندې چې موږ غواړو چې اکسیجن پر یو شي نصب کړو ځکه چې دوی دغه چې اکسیدانتونه دي یعنې اکسیجن پر یو مرکب باندې نصبوي. نو د دوی په شتون کې اکسیجن تعامل ورسره کوي. 7 مالیکوله اوبه لاسته راځي. 3 مالیکوله ډای میتایل کیتون یا اسیتون لاسته راځي. د اسیتون د لاسته راوړلو لپاره دا یو مشهوره طریقه هم ده. په طبابت کې چې کوم اسیتون کاریږي نو هغه اسیتون چې دی هغه په دغه شکل سره لاسته راوړي. صحیح ده؟ راځم دریم او اخر کیمیاوي تعامل د کیتونونو چې دی دوی سایکلایزیشن تعامل هم سرته رسوي چې دا د سایکلایزیشن تعامل ته موږ تاسې د نزوف تعامل وایي ځکه چې نزوف یو عالم دی د لومړي ځل دپاره د وکولی سولی چې د ډای وینایل کیتون څخه چې یو غیر مشبوع کیتون دی یو کړیز هایدروکاربن سایکلوپینتینون لاسته راوړي. دلته ورته وګورئ دا مرکب چې تاسې وینئ دلته R دلته CH دوه ګونې اړیکه CH CO دا د کیتون ګروپ سو بیا رابطه CH دلته بیا دلته CH دوه ګونې اړیکه په منځ کې شته بیا چې سو راډیکال سو. یعنې موږ دا داسې تشریح کولی سو چې R پر ځای فرض کړه R شی راتلی سو خو مثلا د R پر ځای CH 3 یادوو. صحیح ده؟ رابطه CH دا کونج چې کاټ شوی دی اول دا CH سو دوه ګونې اړیکه لري بیا CH دی دا پسې دوهم کونج بیا CH دی نه بیا دغه څخه وروسته بیا یوه اړیکه ده د کاربونه سره او دا د کاربونایل ګروپ سو یا د کیتون ګروپ سو رابطه بیا دا بل کونج بیا CH دی ښه ورته متوجه سئ. دلته بیا دوه ګونې اړیکه شته بیا دا بل کونج بیا CH دی او د CH سره بیا یوه رابطه بیا څوک لري CH 3 راډیکال د R پر ځای بل CH 3 دغه دوه ګونې اړیکه شکېږي او دا دوه ګونې اړیکه شکېږي او په نتیجه کې د دغو دواړو کاربونو د کومو دواړو کاربونو په نتیجه کې د دغو دواړو کاربونو دا کاربون او بل دا کاربون د دې دواړو یوه اړیکه چې کېږي
آزاده ګرځي نه. نو اوس دغه دواړه چې آزاده شوه نو د دوی اړیکه به دغسې د دوی اړیکه به دلته سره وصل شي. د دا کاربن اړیکه به دا کاربن سره وصل. کله چې دا وصل شوه دا دوه خو مشبوه شوه، دا خو معلومداره خبره، خو دلته دغه دواړه بیا غیر مشبوه پاتې دي. دوی هم یوه اړیکه چې ده کمه ده، یوه اړیکه یې کمه. د دې دپاره د دغه کاربن چې تاسو وینئ د دې یو هایدروجن اتوم یو ځای کېږي د دا کاربن اتوم سره او په نتیجه کې دا CH2 کېږي او دا C راځي H سته کېږي. دغه دوه ګونې اړیکه پر خپل حال پاتې کېږي. دلته بیا وګورئ دا کاربن مشبوه شو، دوې اړیکې دا دي، دوې دا دي، دا کاربن مشبوه شو، یوه اړیکه د هایدروجن سره ده، یوه دغه ده او دوې دا دي. صحیح ده؟ خو دا چې څرم په خلاص شوی وي د دې څخه کړیز جوړښت ورڅخه لاسته راځي. راځم د کیتونو برخه کې ځینې مهم کیتونو ته. ډای میتایل کیتون چې دی دا د اسیتون په نامه سره هم یادیږي. نوموړی دغه مرکب چې دی تیز بوی لري، رنګ نه لري، یعنې اوبه رقم دی، بې رنګه دی او الوزي لکه پټرول په لوښ کې واچو سر یې نه وي پټ، هغه څخه الوزي وچیږي، په اوبو او عضوي موادو کې حل کېږي، په دواړو کې حل کېږي او دغه د حل قابلیت د اسیتون دپاره ډېر لوی شی دی. په 50 درجو کې په جوش راځي د سانتیګراډ. د شکرې ناروغانو په متیازو کې اسیتون په زیاته کچه لیدل کېږي او اسیتون په آبي لمبه سره که چیرې موږ تودوخه ورکړو یا اور ورنږدې کړو نو په آبي لمبه سره سوځي. دغه اسیتون یا ډای میتایل کیتون او یا موږ تاسې ودې ته پروپانون 2 پروپانون ویلی سو د کلسیم اسیتیت څخه داسې لاسته راځي. تاسې دا دستګاه دلته وینئ، په دې کې موږ په یو ټیوب کې کلسیم اسیتیت اچولی دی. کلسیم اسیتیت مې دلته ایښی دی او هلته مې تودوخه ورکړې ده. تودوخه ورکولو سره د دې څخه ګازونه پورته کېږي او هغه ګازونه مو په دا بل ټیوب کې دننه کړي دي چې ټیوب په یخو اوبو کې پروت دی تر څو ساړه سي او په مایع حالت باندې چې سي واوړي. دا کلسیم اسیتیت که چیرې موږ تاسې نوکۍ تشریحي ولیکو نو هغه دا رقم لیکلی سو. زه به دلته لوړه ولیکم، تاسې راته متوجه سي وګورئ. دا رنګ به ځای کړه واړوم. یو خو دا سره رنګ ما ډېر بد راځي، نه یم خبر چې څه راپېښه ده. دا CH3 نوکۍ ستوخ دی، دا سور رنګ اصلي CH3 رابطه C دوه ګونې اړیکه د اکسیجن سره، یوه اړیکه بیا د اکسیجن سره. دا یو اسیتیت یو CH3COO CH3COO څو دانې لرو؟ 2 دانې لرو نه. نو زه بل دانه هم ولیکم، دا CH3 رابطه C د کاربن یوه اړیکه ده د اکسیجن سره او دوې اړیکې بیا دي د چا سره؟ د اکسیجن سره. دا ډبل اسیتیت ګروپ شو. 2 دانې ونه کلسیم شته، د دغو دواړو اکسیجنو یوه اړیکه ازاده پاته ده، هغه د کلسیم په واسطه چې شوې ده بشپړه شوې ده. صحیح شو؟ اوس نو کله چې موږ تاسې دې ته تعامل ورکړو، تودوخه ورکړو، دلته څه پېښېږي؟ په دې ځای کې تاسې ښه ورته متوجه سئ. په دې ځای کې دغه د میتایل ګروپ چې تاسې وینئ دا دغه اړیکه شکېږي. دا اړیکه چې وشکېدله د دغه ګروپ سره یو ځای کېږي، دا میتایل. برابر نو اسیتون یا ډای میتایل کیتون لاسته راسي. دلته خپله لاندې دلته چې پاته شوه، دلته تاسې راسئ ورته وګورئ چې دلته چې پاته شوه. دلته یو اکسیجن اتوم دغه دی، صحیح ده؟ یو اکسیجن اتوم دغه دی، دا یې څو؟ دا یې 2. یو اکسیجن اتوم دغه دی، دا یې څو؟ دا یې 3. او کاربن، د کاربن سره چې 3 اکسیجنونه راسي نو چې به جوړ کړي CO3. CO3 تاسې خبره -2 چارج لري، یو راډیکل دی، صحیح ده؟ یو غیر عضوي راډیکل دی
او کلسیم بیا بره کلسیم پاتې شو نه کلسیم پاتې شو دا بیا غیر عضوي راډیکال دا هم غیر عضوي راډیکال دی مثبت 2 چارج نو کلسیم کاربونیټ ورڅخه لاسته راسي مثبت 2 به د منفي 2 سره خنثی کړي صحیح ده مثبت 2 د منفي 2 سره خنثی کړي دلته ما درته لیکلي دي کلسیم کاربونیټ او اسیتون یا ډای میتایل کیتون ورڅخه لاسته راځي نو د کیتونو بحث پر همدا ځای باندې بس ده اوس راځم عضوي تیزابونو ته عضوي تیزابونه به هم په لنډ ډول وپېژنو نومېښودنه او خواص پې بیا د خیره سره په بل درس کې ووایو عضوي تیزابونه چې دي موږ تاسې هغه تیزابونو ته وایو چې په خپل ترکیب کې COOH ګروپ ولري چې د دغه COOH تشریحي شکل دغه دی COOH و دغه ګروپ ته د COOH ته د کاربوکسیل ګروپ وایي د کاربوکسیل ګروپ ولې ورته وایي ځکه چې دغه ګروپ د دوو ګروپو څخه جوړ دی یو د کاربونیل ګروپ دا د کاربونیل ګروپ شو نه کاربونیل او بل د هایدروکسیل ګروپ دا د هایدروکسیل ګروپ شو د کاربونیل د ګروپ د نامه د سر توری کاربو را اخلو او د هایدروکسیل د نامه د پای توری کسیل کلمه را اخلو کاربو د کاربونیل څخه کسیل د هایدروکسیل څخه هایدرو مې دلته ایسته کوي او نیل مې دلته ایسته کوي کاربوکسیل کاربوکسیل هغه ګروپ شو چې د کاربونیل او د هایدروکسیل د دواړو ګروپو څخه رامنځته سوی دی صحیح ده دغه د کاربوکسیل ګروپ چې دی په کیمیاوي تعاملاتو کې پروتون ورکوونکی دی یعنی هایدروجن د لاس ورکوي هایدروجن پر یو شي باندې نصبوي و دغسې ګروپانو ته موږ پروتون دونار وایو یا په اصطلاح الکترون اکسپټور ورته وایو نو هر هغه ماده چې په کیمیاوي تعامل کې پروتون د لاس ورکوي یا الکترون مني هغه ته موږ تاسې په تیر سیمسټر کې چې شول تیزاب ویله او دا دواړه نظریات ته چا وه د برونسټیډ او بل د لیوس برونسټیډ داسې ویله چې پروتون ورکوونکي تیزابونه دي او لیوس بیا ویل چې الکترون اخیستونکي تیزابونه دي صحیح ده نو په دې اساس باندې د عضوي تیزاب ته ځکه موږ تیزاب ویلی شو د عمومي تیزاب د تعریف په اساس چې دوی پروتون دونار دي پروتون ورکوونکي دا د کاربوکسیل ګروپ چې دی دا اصلا په عموم کې که چیرې موږ تاسې د کاربوکسیل ګروپ وګورو دی رزونانس حالتونه هم لري او دا د پای اړیکه یې څرخي یعنی په دې معنا یو وارې د پای اړیکه د یو اکسیجن اتوم سره وي بله پلای د پای اړیکه د بل اکسیجن اتوم سره وي او دغه خاصیت و دوی ته زیات فعالیت وربخښي اکثر وخت بیخي دا د دوه ګونې اړیکه چې ده دا بیخي معلومیږي نه چې لوړ د کلان دي ځکه په ډېر لږ وخت کې دا سره بدلیږي صحیح ده نو په دې اساس موږ د کاربوکسیل د ګروپ لپاره داسې شکل کولی شو چې ولیکو عضوي تیزابونه په ترکیبي یعنې په مصنوعي توګه هم لاسته راتلی سي او په طبیعي ډول د خامو میوو چې عمومي میوې لکه اوس الوچه ده خوله مو اوبه مه کوه ښه نو الوچه ده او داسې دې ته ورته نور هغه میوې اوس اکوک چې د بادام دي چې کله اومه نو نوکی ترش خوند یا تریو خوند لري دغه ترشکې د خامو یا ناپخو میوو چې ده دا په خپله دغه څخه د عضوي تیزابونو له جملې څخه په دوی کې تیزابونه وجود لري او د هغو له وجې دا ترشکې په دوی کې شتون لري نو په عضوي تیزابونو کې موږ کولی شو چې د عضوي تیزابونه د طبیعي سرچینو څخه لاسته راوړو صحیح ده خو هغه تیزابونه چې هغه د طبیعي سرچینو څخه لاسته راځي هغوی ته نیچرل یا طبیعي تیزابونه ویلی سي او هغه تیزابونه چې په لابراتوار کې د مختلفو کیمیاوي عملیو په اساس موږ لاسته راوړو سنتیتیک اسید ورته وایو دا موضوع مې ځکه درته تشریح کړه کیدای سي په تاسې کې ځینې کسان یو وخت د دغسې موضوعاتو سره مخ سي نو بیا مو ورته ورخطا کړي چې سنتیتیک عضوي تیزابونه خو موږ ته استاد نه دي ویلي دا سنتیتیک عضوي تیزابونه څه ته وایي سنتیتیک یعنی سنتیسیس اصلا تعاملات ته وایي او سنتیتیک چې دی په عمومي اصطلاح کې موږ د مصنوعي پر ځای استعمالو سنتیتیک اسیدز یعنی مصنوعي تیزابونه او عضوي تیزابونه چې مثلا نیچرل راغلي نیچرل خو تاسې ورباندې پوهېږئ طبیعي اسم عضوي تیزابونه پر ډېرو ډولو باندې ویشو د دې دپاره چې په صحیح ډول باندې عضوي تیزابونه موږ وپېژنو په اول په عموم کې موږ عضوي تیزابونه
الیفاتیک او سایکلیک پر دغه دوه برخو باندې ویشو. الیفاتیک عضوي تیزابونه خو نو تاسو پوهیږئ چې دا به هغه عضوي تیزابونه چې راډیکل به یې کم جوړښت لري، ځنځیري راډیکل به یې ځنځیري جوړښت لري. دغه الیفاتیک عضوي تیزابونه بیا الیفاتیک او اروماتیک بیا د کاربوکسیل د ګروپ د شمیر له مخې پر درو ګروپونو باندې ویشلی سو چې مونو، ډای او پولی. راځم مونو، اول مونو چې شته مونو کاربوکسیلیک اسید ده. دا به هغه اسیدونه چې یوازې یو د هایدروکسیل ګروپ په خپل ترکیب کې ولري، لکه اوس فارمیک اسید، اسیتیک اسید او داسې نور. صحیح ده؟ نو راځم چې ډای کاربوکسیلیک اسید ته تاسو ورته وګورئ. دا به داسې کاربوکسیلیک اسید لکه اوس اکزالیک اسید، دوه دانې د کاربوکسیل ګروپ سره سره اکزالیک اسید جوړ کړي. تاسو دې ته داسې ویلی سئ سی ډبل او ایچ، لکه دا اصلي دا شکل دی، وینئ هغه مشرح و، دا نو کې ساده دی در مشرح. سی ډبل او ایچ، سی ډبل او ایچ اکزالیک اسید. دغسې دغه مرکب تاسو وینئ مولونیک اسید چې دی دا ډېر مشهور تیزاب دی، خو دغه مولونیک اسید چې دی دا ډای کاربوکسیلیک اسیدونه دي، یعنې یو د کاربوکسیل ګروپ یې دا دی، بل د کاربوکسیل ګروپ یې دا دی. دغسې د سکنیک اسید په نامه سره موږ تاسې لرو. دلته هم دوه دانې د څه شي وجود لري؟ د کاربوکسیل ګروپونه شتون لري. پولي کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي نو خو معلومداره خبره ده چې د دوه څخه اضافه شول نو بیا هغه ته پولي کاربوکسیلیک اسیدونه وایو. اوس د ستریک اسید دغه چې دی ستریک تیزاب چې دي یا ستریک اسیدونه چې دي دا وګورئ، دا فورمول دی 1 2 3 4 5 6 یو شپږ قیمته تیزاب دی، یعنې شپږ دانې د کاربوکسیل ګروپونه په خپل ترکیب کې لري چې دې ته پولي کاربوکسیلیک اسیدونه موږ ویلی سو. اوس نو دا که په ځنځیري کې او که په کړیز کې، په دواړو کې هم مونو، ډای، پولي دا درې سره شته. پسې الیسکلیک، الیسایکلیک عضوي تیزابونه او یا سایکلیک عضوي تیزابونه چې دي موږ تاسې پسې ما درته ویل چې دا موږ په عموم کې په دوو برخو ویشو، یو ځنځیري سوه، دا بیا سایکلیک سوه. نه دا هغه عضوي تیزابونه دي چې دوی سایکلیک جوړښت لري، لکه اوس ګورئ دا د سایکلو بیوتانویک اسید یا بیوتاریک اسید دا اور څخه ایسته کوي. سایکلو بیوتانویک اسید یا سایکلو بیوتاریک اسید دواړه نوم ورته ورکولی سي. دا سایکلو پروپانویک اسید یا سایکلو پروپانویک اسید دې دپاره راځي. پسې دریم اروماتیک عضوي تیزابونه دي. ګورئ دا سایکلیک موږ په عموم کې پخوا که ستاسو په یاد وي سایکلیک موږ پر دوه برخه ویلي وه، مشبوع غیر مشبوع وه. په مشبوع غیر مشبوع کې بیا موږ دا ویلي وه چې په مشبوع کې په غیر مشبوع کې بیا اروماتیک و نن اروماتیک راځي. اوس د اروماتیک او نن اروماتیک ډېر مهم ډولونه دي، نو په دې اساس اروماتیک ډول دلته دریم موږ راخیستی دي چې عضوي تیزابونه چې دي دریم ډول اروماتیک عضوي تیزابونه دي. که چیرې دغه عضوي تیزاب چې دی کومه کړۍ چې دی لري دا کړۍ اروماتیکه وه، د هیوکل قاعده یې پر خپل ځان تطبیقولی سوای، نو دغه تیزاب ته موږ تاسې اروماتیک تیزاب ویلی سو. لکه دا چې بنزویک اسید دی دا یو اروماتیک عضوي تیزاب دی. بل ډول شحمي اسیدونه دي. که چیرې تاسې فیټي اسیدز یا شحمي اسیدونو په اړه باندې تاسې نوم یو ځای واورېدئ، تاسو پوه سئ چې شحمي اسیدونه په خپله عضوي تیزابونه دي، د هغه عضوي تیزابونه دي، مګر صرف او صرف چون چې دی د شحمو څخه لاسته راځي په شحمو کې پېژندل سوي دي او اصلي سرچینې یې شحم دي، نو ځکه دوی ته موږ د شحمو یا د وازدو اسید وایو. صحیح ده؟ عموما په کاربوکسیلیک اسیدو کې ټول هغه اسیدونه چې د 10 څخه د کاربن شماره زیات تر 40 پورې، د 10 څخه هغه عضوي تیزابونه چې د کاربن شمېر د 10 څخه تر 40 پورې دي، دا اکثره تقریبا په شحمو کې پیدا کیږي او دوی ټولو ته شحمي اسیدونه ویل کیږي. کله چې د 10 څخه د کاربن شمېر کمیږي او یا د 40 څخه د کاربن شمېر زیاتیږي، هغوی بیا چندانې په شحمي اسیدونو کې وجود نه لري، مګر استثناءات شته. اوس ګوره بیوتاریک اسید سی څلور کاربنونه چې لري هغه یو استثناء ده، مګر بیا هم په دغه کې ستا چې نومیږي په شحمو کې وجود لري. نو دا چې دوی په شحمو کې وجود لري د هغه د دوی دلیل دی چې دې ته موږ تاسې شحمي تیزابونه ویلی سو. اوس نو شحمي تیزابونه بیا پر کراره سره د خیره سره وایو چې څو ډولونه لري، مشبوع غیر مشبوع پکښې کې شته
صحیح ده. هغه بیا وروسته وایي اوس ما دونه پوه شولو چې شحمي اسیډونه هم د اسیډو د جملې څخه اسیډونه دي او په دې خاطر ورته شحمي اسیډونه وایي چې دوی په شحمو یا په وازدو کې پیدا کیږي یا لیدل کیږي. نو د نن ورځ دپاره مو همدومره بس ده. د نن ورځ درس پر دغه ځای باندې پای ته رسومه. راتلونکی درس به د خیر زموږ تاسې د عضوي تیزابونو نومې ښودنه، د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص او د هغوی استحصال، دا به زموږ تاسې راتلونکی درس وي. خو تاسې به د دې دپاره چې راتلونکي درس ته به اماده یاست، د دې دپاره به تاسې څه وکړئ، دغه درس چې اوس ما درته ووایه دا به تاسې وار دوه وګورئ، د چپټر به ورسره وګورئ او د دواړو څخه به یو خلص ښایسته نوټ راوباسئ. دا یوه. او بل کوم تعاملونه چې ما د دې تاسو ته اوس تشریح کړله د هغو دپاره به یو مثال د ځانه څخه جوړ کړئ او د هغوی چش به وکړئ، د هغوی میکانیزم به تاسې پکښې کې تشریح کړئ. صحیح ده. بل به کوشش وکړئ چې د عضوي تیزابونو سرچینې پیدا کړئ. راتلونکي درس ته به تاسې د عضوي تیزابونو سرچینې او د عضوي تیزابونو استعمال ځایونه چې په طبابت کې او په صنعت کې په نړۍ کې انسانان عضوي تیزابونه په کومو برخو کې استعمالوي